یاره بابا کمزوری روزه نشي نیوي هغه نه روزه څنګه ماتي د پښتنو روزه نه ماتيږي پښتنو روزه نه ماتيږي خبره باندې کوي او یا یو سړی په سفر باندې دي نو سفر نه به شرعي سفر مرادي ښه داسې نه دی چې یاره بس در دې ځګي نه زما اوس مرګري ته واپس مازیګر ته رارسم زمانه کوي نو په دې کې اوس ماته اجازه د روزه نه دي نه په دغه کې اجازه نشته ښه په هغه سفر کې اجازه دی چې هغه ته 48 میل چې کوم شرعي میل دی زمانه کوي او یا زمونږ د کیلومتر نو دا په باندې 77 کیلومتر جوړیږي غالبا ومونږ احتیاطاً 78 کیلومتر وایو خبره باندې کوي نو چې 78 کیلومتر د یو طرفه سفر دی او ته په دغه سفر باندې روان یې اوس کله د ګاډي سفر دی او کله اوخ سفر دی او کله اس سفر دی او کله ارچ سفر دی په څه باندې کوي خو به هر حال په دغه 78 کیلومتر ته رواني د یو طرفه 78 کیلومتر لار ده نو که په دغه سفر کې ته روزه نشي نیوي ته وایې چې یاره د سفر کې خرابېږم او روزه نشم نیولی نو په دغه کې هم اجازه ده او دا خبرې ټولې د پیغمبر نه ثابت دي برخه پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه نبی علیه الصلاه والسلام چې کله فتح مکې په موقع باندې را روان شو د مدینې منورې مکې ته نو د مدینې نه مکې ته تقریبا 311 د کیلومتر لاره ده تاسو ته پته څوک چې هلته وخت تېر کړی 311 کیلومتر لاره ده غالبا تقریبا د مدینې نه مکې مکرمې ته نو دا یو ځای په لاره کې چې هغه ځای ته کله صحابه کرام او پیغمبر علیه الصلاه والسلام راورسېدو نو روژه وه دا د روژې سفر و فتح مکې په روژه کې شوی نو چې کله هغه ځای ته راورسېدل نو د صحابه کرامو حالت مکمل خراب خبره باندې پوهېږي نبی علیه الصلاه والسلام چې صحابه کرامو ته وکتل نو بعضې صحابه کرام د ډېرې سختې د وجې نه بېهوشه شو ایسته راولوېدل ځکه روژه وه او سره ګرمي وه د عربو خو ناشنا ګرمي او په روژه کې خو هم ګرمي نو صحابه کرامو دغه حالت یې ولیدل نو نبي علیه الصلاه والسلام په خپله پیالې رامخې ته کړې صحابه کرامو ته یې وایي دا واخلې په هغې کې خوراکونه مراکونه ورته ایښودي وایي روژه ماته کوي تاسو ته الله جل شانه اجازت درکړی دی نو دغه سختې ته اوس ګوره یو خو دا د جهاد په سفر باندې روانو دویمه دا وه چې د اوښانو د آسونو سفر یې وي او 300 کیلومتر سفر آسان کار نه دی 300 خبره باندې پوهېږي داسې ولکه داسې ګڼې سړی پېښور هم نه زما خیال دی چې لږ لرې ځي پېښور هم کم دی نو دونه اوږد سفر و په خبره باندې پوهېږي هغو د هغه ځای نه را روان شوي نو دونه سخته راغله ځکه یې روژه ماته کړه داسې په معمولي عذرونو باندې روژې ماتول دا زمونږ د ایمان د کمزورتیا نښه ده چې یاره معمولي سفر کوم لکه روژه نه نیسم داسې خلک ما لیدلي که نه داسې سپین ږیري بوډاګان چې ډېر زیات کمزوري یو خو بیماران هم وي بل ډېر زیات عمر یې شوی ډېر زیات کمزوري هغو باندې کوشش وکړه روژه نه ماتوي ته به پرې ډېر محنت وکړې ډېر کوشش وکړې یاره بابا کمزوری روژه نشي نیوی هغوی نه روژه څنګه ماتي د پښتنو روژه نه ماتېږي د پښتنو روژه نه ماتېږي خبره باندې پوهېږي نو داسې خلک ما ډېر ښه لیدلي دي به هر حال په معمولي عذرونو باندې روژې ماتول دا بده خبره ده د یو مؤمن مسلمان دپاره